إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو خویندو، دغه مبارک آیت چې تلاوت شو، په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی د خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اخلاقی صفت ته اشاره فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه اخلاقی صفت په خپل وجود کې درلوده. د همدې اخلاقی صفت په سبب باندې ټول انسانیت او انسانان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا شاته راټول شول، د اسلام په دین باندې مشرف شول. که چیرې دغه اخلاقی صفت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وجود کې نه وای، نو کېدای شي خلکو د پیغمبر څخه نفرت کولی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه لرېوالی اختیارولی. دغه صفت څه شی دی؟ نرموالی دی، تواضع او شکستګي، لین، رفق چې موږ تاسو ورته وایو. نو ځکه الله سبحانه وتعالی خپل پیغمبر ته دا فرمایي چې د الله لوی رحمت او احسان پر تا باندې دا دی چې ته نرم زړه ګرځولی، ستا زړه کې نرمښت، شفقت، مهرباني، لطف، نرموالی پیدا کړی، کبر، غرور، حسد، لوړوالی دغه ستا د زړه څخه ویستلی دي. ستا د همدغه نرمښت په سبب باندې خلک تا څخه راتاویږي، ستا څخه راټولیږي، په تا باندې ایمان راوړي، ستا اطاعت کوي، ستا د دین تابعداري کوي. په همدغه اساس که موږ تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند مبارک ته وګورو، د هغه په ژوند کې د دغه نرموالي او د دغه شفقت او ترحم ژوندۍ نمونې ګورو. یو صحابي دی ثمامه رضی الله عنه نومیږي. دا ثمامه د یو اسیر په صفت باندې صحابه کرام مسجد ته راوړي، مسجد نبوي کې د یو ستنې پورې تړي. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کله چې دی راځي د احوال اخلي، دنه پوښتنه کوي، نو دی ورته وایي چې یا رسول الله، یا محمد صلی الله علیه وسلم، که چیرې ته ما ووژنې نو ته به داسې یو انسان ووژنې چې وینه یې تویه کړې، وینه یې کړې، یعنی قتل یې کړې، قاتل به وژنې، قصاص به کوي، ته په دې نه ملامتېږي. او که چیرې ما ته عفو وکړې نو ته به د یو شکرګزار انسان ته عفو وکړې، زه به ستا د دغه عفو شکرګزاري وکړم. او که ته زما د رهایي او خوشي کولو په مقابل کې مال غواړې، زه به تا ته مال درکړم، ووایه څومره مال غواړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب نه ورکوي. بیا سبا یا بل وخت چې بیا ترنه پوښتنه کوي، بیا هم دغه جواب ورکوي، په دریم ځل بیا هم دغه جواب ورکوي. بالاخره رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته امر کوي چې دی خوشي کوي، نه ترنه پیسې غواړي او نه په مقابل کې بل څه مال ترنه تقاضا کوي، فقط صحابه ته وایي خوشي کوي. خپل دښمن دی، د اسلام دښمن دی، د پیغمبر دښمن دی، د اسلامي دولت دښمن دی، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کوي چې دی خوشي کوي. هماغه و چې ثمامه رضی الله عنه زی غسل کوي، ځان پاکوي، بیا مسجد ته راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حضور کې کلمه لولي، په اسلام مشرفیږي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې زما دې په الله قسم وي چې په انسانانو کې بدترین او منفورترین انسان ستا د څیرې څخه زما دپاره بل څوک نه و، ستا څیره ما ته منفورترینه څیره وه،
مګر اوس په دنیا کې ستا د سیرې څخه محبوب ترینه سیره بله نشته. ستا دین اسلام ماته په ټولو ادیانو کې مبغوض ترین دین و، مګر نن اسلام ماته تر ټولو محبوب ترین دین دی. ستا د ښار څخه مدینه منورې څخه ماته بدترین ښار بل نه و، مګر اوس مدینه منوره ماته تر ټولو بهترین ښار دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شفقت او مهرباني ده. یو بل واقعه چې هغه کې مونږ او تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اخلاق نمونه د هغه د نرموالي او د تواضع او شګستګي نمونه مونږ او تاسو ته بیانېږي. همدارنګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دعوت هغه اسلوب تګلاره مونږ او تاسو ته پاږي کې روښانه کیږي. د عدي ابن حاتم رضی الله عنه قصه ده. کچېره مونږ او تاسو د عدي ابن حاتم رضی الله عنه د اسلام قصه واورو، مونږ او تاسو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دعوت او دعوتی اسلوب ډېر نمونه روښانه شي. عدي ابن حاتم د حاتم الطائي زوی دی او حاتم الطائي زمونږ او تاسو ټولو کې هم دا نوم مشهور دی. یو څوک چې ډېر سخاوت کوي وایي سم حاتم الطائي دی، ځکه د حاتم الطائي په سخاوت او په کرم او په جود کې ډېر نهایت شهرت درلود. د خپل قبیله مشر یا ملک و. د سخاوت مثالونه په ټول جزیره العرب کې مشهور شوی و. داسې یو څوک بنو چې د کور ته لاړ شي او به د اکرام او به ډوډۍ لاړ شي. داسې یو څوک نه و چې د څخه خپل یو حاجت وغواړي او دی ورته پوره نه کړي، چې په هر قیمت وي د انسان حاجت پوره کوي، خپل کوشش ورته کوي. حتی د یو مثال ډیر مشهور دی چې یو تعداد خلک د کور ته راغله، خو دی چې نهایت درجه سخاوت کې دا یو ډیر نیک اخلاقی صفت درلوده. چا نه به پوښتنه نه کوله چې ته څرنګه راغلی، څه دپاره راغلی. اول به هغه ته ډوډۍ د هغه عزت اکرام به وکړي چې ښه به هغه ماړه شو، بیا به ورته ویلې ښه تاسو ته څه خدمت وکړم، څنګه مو تشریف راوړی، څنګه راغلی یاستئ، بیا به د هغو حاجت اورېده. یو ډله خلک راغلي و د کور ته، د خپل مېرمن ته ورغی ویل چې مېلمانه راغلي دي کور ته، نه پوهېږم څه دپاره به راغلي وي، خو زه باید اکرام وکړم. نو څه غوښه څه شی ورته پاکه کړه. هغې ویل کور کې خو هېڅ شی نشته، نه بیزه شته او نه ګډ شته او نه غوا شته، هېڅ شی نشته، څه باید وکړو. نور د خوراک هیڅ بندوبست د په کور کې نه و، خو د په خپل کور کې یو اس درلوده. دا هغه اس دی چې د خپله پرې سپرلي کوي، چې د دپاره ډېر قیمتي حیوان و. ویل دغه مېلمانه زه خالي نس نشم رخصتولی، هماغه خپل قیمتي اس یې ورته ذبحه کړه، حلالې کړه. هغه یې پخه کړه، دوی ته وړاندې کړه چې ډېر ښه ماړه شول. بیا یې ورته ویل اوس تاسو ته څه خدمت کولی شم، څنګه تاسو راغلي یې. دوی ورته ویل چې مونږ خبر شوي چې یو ډېر قیمتي اسب لري او دغه اسب ته دا رقم صفات لري، مونږ غواړو چې دغه اسب تاسو څخه په ډېر قیمته بیه واخلو. حاتم طایي ورته وایي زما د په الله قسم وي هماغه اسب تاسو وخوړه، هماغه اسب تاسو وخوړه. یعنې د دومره سخاوت کې مخکې و چې خپل د اس نه تېر شو چې د ژوند په هماغه اسب پورې تړلی و، مګر بیا هم خپل مېلمانه خالي رخصت نه کړه. نو د دغسې انسان یو شخصیت اگر چې د حاتم طایي د شرک په حالت کې وفات شوی، مسلمان شوی نه دی، نبوت څخه مخکې تیر شوی، مګر د زوی عدي نومیږي. دغه عدي رضی الله عنه دی مسلمان شوی دی، او د یو خور صفانه نومیږي، هغه هم مسلمانه شوی ده. نو عدي ابن حاتم رضی الله عنه دی چې خپله قصه کوي، دی وایي ما ته ریاست د قبیلې بادشاهي د پلار څخه په میراث کې پاتې شوی وه. زه د خپلې قبیلې او د خپل قوم ملک وم، بادشاه وم، رئیس د قبیلې وم. زما قبیلې به زما ډېر زیات احترام کو، ما ته به د خپل غنیمتونو او د خپلو مالونو څلورمه برخه راکوله، خاص د ده دپاره. یعنې که دغه قبیله فرض کړو چې $1,000,000 لري، 2.5 لکه ډالره به یې ده ته ورکول په هره موضوع کې، په هره مسله کې. یعنې څلورمه برخه د مال د قوم او د قبیلې د ده ملکیت و. د خپل مسیحي او نصرانی، او په نصرانیت کې یو څانګه د رکوسیه ورته وایي، نو د رکوسي و په نصرانیت کې. مګر کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت څخه خبرېږي چې داسې یو پیغمبر پیدا شوی دی او خلک ورځ په ورځ د ده په دین باندې مشرفېږي، مسلمانېږي، د ده اسلام او د ده دین په شرق او غرب کې خپرېږي، ورځ په ورځ منطقې ده ته تسلیمېږي او اسلامي فتوحات خپرېږي په دنیا کې. دی په خپل ځان باندې وویرېد
چې هسې نه چې ورځ دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما منطقې ته هم راشي او دا زما ریاست د منځه لاړ شي، زما بادشاهي او ملوکیت د منځه ولاړ شي. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دښمني شروع کړه. مسلمانېږي هم نه او د اسلامي دعوت کوشش کوي چې مخه او لاره ونیسي. بالاخره د خپل یو چوپان لري، راعي لري. دغه چوپان ته وایي چې ته د ګډ یو اوښان چې سره وي داسې منطقه کې سره وه چې هلته د یثرب او د مدینې او د مکې خلک د نور چوپانان هم راځي، ته د هغو څخه همیشه احوال اخله. هسې نه چې دغه پیغمبر کوم ورځ لښکر زمونږ طرف ته رالېږلی وي موږ به خبر نه یو، یا به زه نیولی یم یا به وژل شوی یم، مخکې نه باید موږ خبر واوسېږو. هماغه وي چې یو ورځ دغه چوپان د ده راځي، دنه پوښتنه کوي که فرضاً ته خبر شي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لښکر ستا طرف ته حرکت کړی راځي، ته به څه کوې؟ دی ورته وایي زه په اوښ باندې سپرېږم یا اس باندې او شام طرف ته تښتم، ځکه د شام خلک په هغه وخت کې مسیحیان وو. نو خپل اهل دین خواته ورځم چې زما د دین خلک دي، هلته ورځم، کېدای شي هلته هغه خلک زما عزت او احترام وکړي او زما هغه حیثیت هلته وساتل شي. نو دغه چوپان ورته وایي پس هماغه لښکر نن حرکت کړی. زه خبر شوی یم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لښکر ستا منطقې طرف ته را روان دي، نو که ته تلونکی یې همدا اوس لاړ شه. دغه عدي رضی الله عنه خپل هغه خپلوان، اولادونه، اقارب ټول سره راټولوي، یو تعداد اوښان هم ځان سره اخلي، شام طرف ته حرکت کوي د ویرې څخه. کله چې د ویرې منطقې څخه وځي دی د خپلو خپلوان ګوري چې څوک پاتې خو نه دي، موږ نه ګوري چې یو خور یې پاتې شوې ده نجد منطقه کې. خو ده ته بیرته د راتګ لاره نشته چې راشي خپله خور ځان سره واخلي او هغه هم بوځي، ځکه ډېر کافي فاصله لرې تللی او ویره هم د سره ده، خور د ده څخه پاتې کېږي. نو دی چې هغه ځای ته لاړ شي دی خپله قصه یادوي، وایي زه شام ته ورسېدلم، شام کې مې ژوند کو، ما دا ګمان کو چې د شام خلک مسیحیان دي او نصارا دي، زه هم نصراني یم، دوی به ما سره ډېر ښه رویه وکړي. مګر شام کې زما نهایت ذلت او حقارت وشو، هیڅ هغه حیثیت او زعامت او توقع چې ما درلودله هغه مې په شام کې د خلکو څخه ونه لیده. دی په خپل هغه کړنه باندې اوس پښیمان دی چې کاش کې ما دا کار نه وی کړی، کاش کې هملته پاتې شوی وی، پیغمبر به کېدای شي ما سره دا رویه نه وی کړی کومه رویه چې ما سره اوس په شام کې ترسره کېږي. نو دی هم همیشه د یو لارې او د مخرج په لټون کې وي چې څرنګه بیرته خپلې منطقې ته راشي یا څرنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مخامخ شي. د ده په غیاب کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم صحابه کرامو ته وایي چې زه امید لرم چې عدي ابن حاتم راشي او خپل لاس زما په لاس کې کېږدي. زه امید لرم چې عدي ابن حاتم راشي او خپل لاس زما په لاس کې کېږدي، په دې معنی چې ما سره د اسلام بیعت وکړي، مسلمان شي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به نارینه او ته لاس ورکوه د بیعت په وخت کې. دغه د قول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم عدي ته رسېدلی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستا په هکله دا وایي او هغه هم امید لري که ته چیرې راشي او مسلمان شي نو ستا به عزت وکړي، تا ته به هماغه مقام او حیثیت درکړي چې تا د اسلام څخه مخکې درلوده. عدي ابن حاتم رضی الله عنه په شام کې دی، مګر د خپل خور په اړه باندې په فکر کې دی، اندېښنه کوي چې زما خور سره به څه کېږي، ځکه دوی ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اخلاق او صفات په کامله توګه باندې معلوم نه دي. نو دی وایي چې زه په شام کې وم، ما ته دا خبر ورسېده چې زما خور په هغه اسیرانو کې ده چې مسلمانانو نیولي دي او زما خور مدینه منوره کې ده، مسجد نبوي سره د اسیرانو په هماغه کور کې اوسېږي. هماغه چلند او تعامل زما خور سره کېږي چې نورو مسلمانانو چې نورو انسانانو یا اسیرانو سره کېږي. نو دی بیا د خپل خور صفانه رضی الله عنها قصه فرمایي، وایي چې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د خور ترڅنګ یا دغه اسیرانو ترڅنګ تېرېده، خو زما خور ډېره هوښیاره وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته غږ کړ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دلته که موږ او تاسو متوجه شو صفانه لا مسلمانه شوې نه ده، مشرکه ده یا مسیحی ده، مګر بیا هم رسول الله ته په هماغه لقب باندې خطاب کوي چې الله ورته رسول وایي، یا رسول الله یا محمد نه وایي لکه څنګه چې نور مشرکانو ویلي. نو دا هم غواړي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه زړه نرم کړي خپل ځان طرف ته، شفقت او رحمت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان طرف ته جلب کړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله
هلك الوالد وغاب الوافد، زما پلار وفات شوی دی او زما وافد هغه زما ساتونکی چا چې زما حمایت او مرسته وکړه هغه هم مانه غایب شوی دی، یعنی مسافر دی تللی زما څخه. نو ما باندې خپل منت گزاري وکړه، ما باندې احسان وکړه، په دې معنی چې ما رها کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ستا وافد څوک دی، هغه ستا ساتونکی چې غایب دی مسافر دی څوک دی؟ نو دی ورته وایي عدي ابن حاتم زما ورور دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي الفار من الله ورسوله، هماغه چې د الله او د رسول څخه تښتېدلی، یعنی مسلمانېدل نه غواړي، د اسلام څخه فرار کړی دی. یعنی کدی مونږ ته راغلی وی مونږ به احترام کړی وی، عزت به مو داغه کړی وی، هماغه مقام به مو ورته ورکړی وی چې د اسلام څخه مخکې درلودلی، مګر دی ولې وتښتېده. نو دی کې هم خور ته اشاره همدا کوي که اوس هم راشي مونږ به عزت وکړو، اکرام به یې هم وکړو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې څخه ځي او دا خپل حال ته پرېږدي، جواب ورته نه ورکوي چې زه څه کول غواړم. سبا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د اسیرانو خواته راځي بیا هم دغه صفانه د عدي ابن حاتم خور پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورځي و یا رسول الله پلار می وفات شوی دی او ورور می غایب دی مسافر دی، ما باندې منت وکړه، احسان وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیا هماغه خبره کوي چې ستا ورور هماغه دی چې د الله او د رسول څخه تښتېدلی، مګر بیا هم ورته جواب نه ورکوي. نو دلته دغه زنانه نا امیده کیږي، فکر کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما سره نور احسان نه کوي. په درېیم ورځ چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د همدغه ځای څخه تیریږي، اسیرانو څخه ملاقات کوي، دغه زنانه صفانه رضی الله عنها چپه پاتې ده، خاموشه ده، ځکه دا اوس نا امیده شوی، فکر کوي چې پیغمبر ما سره نور احسان نه کوي. مګر یو صحابي د پیغمبر شاته ولاړ دی، د زنانه ته اشاره کوي لاس باندې چې بیا ورشه پیغمبر ته، یو ځل بیا ورته یادونه وکړه. نو کله چې دا صحابي د زنانه ته لاس باندې اشاره کوي چې ورشه پیغمبر ته بیا ورته وایه، نو په درېیم ځل باندې بیا دغه صفانه رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورځي او هماغه خپل خبرې تکراروي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله زما پلار وفات شوی او ورور می غایب دی، ما باندې احسان وکړه، عربان په موږ باندې مخندوه، یعنی کته ما اسیر ونیسه، موږ داسې خلک یو چې خپل حیثیت لرو، آبرو لرو، عزت او مکانت لرو په خلکو کې، موږ بادشاهان او د بادشاهۍ د کورنۍ خلک یو، بیا به خلک موږ پورې خاندي، موږ پورې به مسخرې کوي. نو خلک موږ پورې مخندوه، موږ باندې احسان وکړه، ما خوشې کړه. بیا دې سره ورته وایي چې یا رسول الله زما پلار د خپل قوم سید و، په خپل قوم کې مشر و، د مشرۍ صفات یې درلودل، د جنایتکار انسان څخه به عفو کوله، د چا څخه به شخصي انتقام نه اخیسته، د همسایتوب حقوق به ساتل، د یو انسان چې هغه ته به مصیبت رسېدلی او هغه سره به مرستې کولې، خلکو ته به ډوډۍ ورکولې، د خوراک مرسته به خلکو سره کوله، خلکو ته به سلام اچو، چا باندې به تکبر او غرور نه کوو، هر چا ته به سلام ورکوو، او د هغه انسان به چې دی په مشکل کې و د هغه لاس به یې نیوه. هیڅوک زما پلار ته د خپل یو حاجت غوښتنې دپاره نه و راغلی، مګر زما پلار به هغه سره مرسته کوله، هیڅوک یې نا امیده نه دی لېږلي. بیا ورته وایي چې زه د حاتم طائي لور یم. نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حاتم طائي دغه نیک صفات اوري، دغه ټول ماغه اسلامي صفات دي، بېوزله سره مرسته کول، همسایتوب ساتل، د چا څخه شخصي انتقام نه اخیستل، د میلمه عزت کول، دا ټول اسلامي صفات دي، اخلاق دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي که چیرې ستا پلار اوس په مونږ کې موجود وی نو مونږ به په هغه باندې ډېر ترحم کړی وی، ډېر به مو د هغه مرسته کړی وی، ځکه دغه ټول اسلامي صفات ستا په پلار کې موجود دي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته توصیه کوي، هغو ته امر کوي، داسې امر چې د سرو زرو په اوبو باندې نوشته کېږي. اوس هم د حدیثو په کتابونو کې دغه حدیث مبارک نوشته دی. نو صحابه کرامو ته فرمایي چې اکرموا عزیز قوم ذله، تاسو عزت وکړئ، اکرام وکړئ، حیثیت وپېژنئ د یو قوم د عزیز، د یو قوم د مشر، هغه مشر چې په خپل قوم کې بیرته ذلیله شوی. یو سړی اوس ګوري د عزت خاوند دی، د حیثیت خاوند دی، د ابرو خاوند دی، مشرۍ لري، د مشرۍ صفات لري، هغه ټول نیک صفات د عزت او احترام په ده کې موجود دی، خلکو کې یو منلی شوی شخصیت دی، خو د یو انقلاب په سبب باندې، د یو بدلون په سبب باندې، د یو مشکل په سبب باندې خپل قوم د اهانت کوي، د هغه خپل حیثیت او ټولنیز مقام د لاسه ورکوي. نو تاسو به د اهانت نه کوئ، د به په هماغه درنښت باندې ګورئ چې مخکې د درلوده. متاسفانه موږ تاسو نن وخت د یوټیوب کلیپونو کې شیان ګورو،
ځینې خلک بیا ورته مختلف قسم شیان هم ګوري، خو کله کله د انسان د زړه څخه وینې احساس کوي چې ته یو عزتمن سړی ګوري، یو با عزته با شخصیته سړی ګوري چې اوس د یو چا په لاس کې اهانت کېږي، په کوڅو کې کش کول کېږي، موټر پورې تړل کېږي، یو رقم بل رقم وضعیت ورسره کېږي، دا ټول د اسلام تعلیماتو خلاف کار دی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا فرمایي چې اکرموا عزیز قوم ذله، هغه عزتمن سړی چې ذلیله شوی وي د چا په لاس باندې تاسو دغه عزت وکړئ، تاسو یې مه ذلیله کوئ، دا د مسلمان صفت نه دی. بیا فرمایي چې وغنیا افتقر، هغه مالدار چې فقیر شوی وي، یو انسان چې مالدار وي سرمایه دار وي او د خپل سرمایه څخه نیکه ګټه اخلي، مهمان نوازي کوي، خلکو سره مرسته کوي، په نیک لاره کې مصرفوي، د خلکو حاجتونه پرې پوره کوي، بیا یو دم دغه انسان مفلس شي، تاسو دغه انسان مفلسۍ ته مه پرېږدئ، د سره مرسته وکړئ، د لاسونه یې ځکه کله چې دی طاقتور و، کله چې د مال درلوده د مسکینانو لاس به یې نه و، د حاجتمندو لاس به یې نه و، اوس چې دی محتاج تاسو یې مه پرېږدئ، دی فقیرۍ ته مه پرېږدئ. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته هم دغه اشاره فرمایي. بیا درېیمه توصیه چې ورته کوي فرمایي وعالما ضاع بین الجهال، تاسو په هغه عالم باندې ترحم وکړئ، د هغه عالم حیثیت وپېژنئ چې د جاهلانو په منځ کې بې حیثیته شوی، عالم دی، بارسوخه، علمیت لري، حیثیت لري، مګر په یو داسې قوم کې اوسېږي چې هغه قوم د ده د علم حیثیت نه پېژني، د ده شخصیت نه پېژني، د ده څخه ګټه نه اخلي، دوی ته بې تفاوته دی. تاسو دغه عالم بې عزته کوئ، مې ذلیله کوئ، د دې عالم حیثیت ورته وسپارئ، مقام ورته وسپارئ. نو اشاره صحابه کرامو ته دا ده چې دغه زنانه صفانه د حاتم طایی لور ده، د تاسو خوشې کړئ، ځکه د ده پلار هغه ټول نیک صفات درلودل، یو وخت کې مالدار او خلکو سره مرستې کولې، دا یې کول دا یې کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دا توصیه کوي چې موږ دپاره دا یو ډېر لوی درس او عبرت دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې عدی ابن حاتم رضی الله عنه د خپل قصې ته دوام ورکوي، وایي زه په شام کې وم، همیشه به په دې تلاش کې وم چې ماته د مدینې منورې احوال راورسېږي چې مدینه کې څه کېږي، زما خور سره څه چلن کېږي. اوس دی خو خبر نه دی چې پیغمبر خور رها کړې، هغې باندې احسان کړی، خو دا بیچاره همیشه تشویش او پریشانۍ کې دی، یو طرف نه شام کې ورسره مسیحیان ظلم کوي، بل طرف نه د خور تشویش دی، بل طرف نه د دین تشویش دی، بل طرف نه هغه بادشاهي او رسوخیت او هر شی د لاسه تللی. دی وایي زه ورځ په د خپلو غمونو او پریشانیو کې ډوب وم، ګورم چې د لرې نه یو زنانه په اوښ باندې سپره ده را روانه ده، ما ځان سره ویل چې همدا به د حاتم طایی لور وي، یعنې زما خور به وي. واقعا چې دا زنانه ما ته نږدې شو، ګورم چې زما خور ده. دا خور مې چې د اوښ څخه راښکته شوله، په ډېر قهرجنه لهجه او په غضب سره ما ته ویل چې ډېر بې غیرته انسان یې، خپل د پلار هغه ستر او پرده د پرېښود د خپل اولاد د واخیستو وتښتېدلې، یعنې د خپل پلار اولاد چې ستا خور ده هغه د پرېښودو له خپل اولاد او ښځه د واخیستلو وتښتېدلې. وایي ما ورته ویلې چې ما وبخه، زه په داسې حالت کې نه وم چې تا طرف ته مې توجه وایي، ځکه هغه بیچاره د فرار په حالت کې و، خو ما کوشش وکړ چې د خپله خور راضي کړم بېرته، خو خور مې راضي کړی شوه. بیا مې ورته ویل چې د دغه شخصیت په اړه باندې ستاسو نظر دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنې موږ اوس څه وکړو، زه دلته هم ژوند نشم کولی او هلته هم نشم تللی، ته خو تازه د مدینې څخه راغلی، ته راته ووایه. نو دا خور ورته وایي چې زما مشوره تا ته دا دی چې بېرته مدینې منورې ته لاړ شه، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته لاړ شه، که چیرې دی بادشاه وي تا ته به هېڅ ضرر نه رسوي او ستا عزت او اکرام به وکړي، تا ته به هماغه مقام درکړي چې د اسلام څخه مخکې د درلوده، او که چیرې دی بادشاه وي، بادشاه د بادشاهانو عزت کوي، ته هم بادشاه وي، بیا به هم ستا عزت وکړي، په دواړو صورتونو کې ته تاوان نه کوي، خامخا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته لاړ شه. که مسلمان وي تا به تاوان نه وي کړی، زر به مسلمان شي که هغه پیغمبر وي، او که چیرې هغه بادشاه وي ستا به عزت او اکرام وکړي. نو د ده هم دغه مشوره ښه شه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لاړ. نو دی فرمایي چې ما خپل آمادګي مدینې منورې ته د سفر دپاره ونیوه، مدینې ته روان شم. کله چې دی مدینې منورې ته ورسېده، صحابه کرامو چې دی ولیده ډېر د خوشحالۍ نه چغې وهلې چې قدم عدي ابن حاتم، قدم عدي ابن حاتم، عدي ابن حاتم راغی، عدي ابن حاتم راغی، ټول خوشحاله دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته پخوا ویلو چې زه امید لرم چې یو ورځ به عدي ابن حاتم راشي او د خپل لاس به زما په لاس کې کېږدي. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه پیشګویي او معجزه په حقیقت تبدیله شو. عدي ابن حاتم مسجد نبوي ته راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، د سره اوس نه د چا د خانه کم خط شته، نه سره د امنیت کم تضمین د سره شته، هیڅ شی نشته، او مستقیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغی.
نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایل چې عدی ابن حاتم به زما مېلمه وي، د ده اکرام به زه په خپله کوم. دا موږ تاسو ته یو درس دی چې یو عزتمن سړی تا ته راځي او ستا د قوم مشر، ستا یو عزتمن سړی پاسېږي، د هغه عزت او اکرام کوي، دا هغه ته یو حیثیت ورکول دي، هغه ته یو مقام ورکول دي، د هغه مقام پېژندنه ده. نو دا د هغه په نفسیاتو باندې ډېر تاثیر کوي. لکه نور اسیرانو غوندې چې صحابه کرامو به ورسره مرسته کوله، که ده ته هم دغه مرسته ورسېدلی وی دومره تاثیر به پرې نه کوه. مګر دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ده ډوډۍ به زما د کوره څخه راځي، دی زما مېلمه دی. نو دا د دپاره ډېر د افتخار ځای دی چې خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دی فرمایي چې زه مسجد نبوي ته ننوتم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مې سلام وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې څوک یې؟ ویل زه عدی ابن حاتم یم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځای څخه پاڅېد. دلته د پیغمبر دغه تواضع ته ګورو چې د دپاره پاڅېږي، خپل ځای څخه پاڅېده. فرمایي واخذ بیدي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما لاس ونیوه. کله موږ تاسو چې یو چا سره ډېره مینه لرو او ته ورسره خبرې کوي، هغه د لاس څخه نیسي یا په دواړو لاسونو د هغه لاس خپل لاس کې ایږدي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عدی ابن حاتم د لاس څخه ونیوه. هغه ته ډېر یو لطف او شفقت اظهار ورته وکړه، د مینې اظهار ورته وکړه. نو چې کله د لاس څخه ونیوه، بیا فرمایي چې فانطلق بي الی بیته، رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خپل کور طرف ته ځان سره روان کړم. یعنی اوس د اکرام دپاره، مهمان نوازۍ دپاره خپل کور ته بیایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره کې دی، تر اوسه لا کور ته نه دی رسېدلی چې یو زړه زنانه، سپین سرې زنانه، یو ماشوم هم ورسره دی. راغله په نیمایي لاره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ودرو چې یا رسول الله تا ته زما حاجت دی، زه تا نه څه پوښتنې لرم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په نیمایي لاره کې ودرېږي او دغه زنانه ته ډېر اوږد کېدای شي 40 دقیقې او 30 دقیقې وخت یې نیولی وي یا زیات و کم. دغه زنانه ته کاملا غوږ نیسي، د هغې مشکل اوري، مشکل ورته حلوي، بیرته عدی ابن حاتم ته راځي، بیا د هغه لاس نیسي. نو عدی ابن حاتم رضی الله عنه فرمایي چې کله چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه وضعیت ولیده، دومره تواضع او شکستګي چې یو زړه سپین سرې ښځې سره په لاره کې ودروي او دی ورسره ودرېږي، ځان سره مې ویل چې قسم په الله دا پیغمبر دی، دی ملک او بادشاه نه دی، ځکه بادشاه دومره تواضع چا سره نه کوي، دومره وخت چاته نه ورکوي چې هر چا سره لاره کې ودرېږي. بیا وایي زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل کور ته بوتلم. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور که موږ او تاسو مطالعه کوو، هغه مهمانخانه نه درلودله، د باندې سالون یې نه درلوده، 5 منزله کور یې نه درلوده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول کور یو اتاق و، منځ کې پردې ځوړندې وې، هر بیبي دپاره، هر ام المؤمنین دپاره یو پرده وه، پردې شاته به هغه وستېدله. که کله به یو مېلمه راغی، دغه ام المؤمنین به یو بل اتاق ته لاړه، بلې پردې شاته، دلته به مېلمه سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کېناسته. اوس دغه اتاق ته چې راځو، د عدی ابن حاتم رضی الله عنه فرمایي چې زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د ده د کور اتاق ته ننوتلم. ګورو چې په دې اتاق کې یو بالغ دی، او هغه وخت کې د عربانو عادت دا و چې د بالغ په سر به کېناستل، ځکه ځمکه به کلکه وه، قالین به نه و، توشکه به نه وه، یا به هغه پوزی باندې کېناستل، بوریا باندې، او یا به په ځمکه کېناستل. نو دې دپاره که چېرې بالغ به و، بیا به د نرمښت دپاره د بالغ په سر کېناستل. نو په ټول اتاق کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بالغ دی. دغه بالغ پیغمبر صلی الله علیه وسلم واخیست او ما ته یې راوړاندې کړه چې دې باندې کېنه. وایي ما ته حیا راغله، زه لرې شم چې نه یا رسول الله ته په دې باندې کېنه. پیغمبر بیرته ما ته راواچوي او ته به په دې باندې کېنې، خو یو ځل پیغمبر هغه ته ورکوي، هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورکوي. خو اخر دا شو چې عدی ابن حاتم په بالغ کېناسته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځمکه باندې کېناست. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم عدی ابن حاتم ته وایي چې
که چیرې ته مسلمان شې ته به په امان کې شې، یعنی یو خو به په دنیا کې هم د عقوبت څخه خلاص شي او په آخرت کې به د جهنم څخه خلاص شي. عدی ابن حاتم رضی الله عنه ورته فرمایي چې زه خو اصلا په یو دین باندې یم، زه خو خپله د یو آسماني دین پیرو یم، نصرانی یم، مسیحي یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې زه ستا په دین باندې تا نه ښه پوهېږم چې ته د خپل دین پیروي څه رقم کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي الست رکوسیا، آیا ته رکوسي نه یې؟ رکوسي په نصرانیت کې یوه ډله ده، لکه موږ او تاسو چې اهل سنت یو، بیا په اهل سنت کې څوک حنفي دی، څوک شافعي دی، څوک مالکي دی، څوک حنبلي دی. نو په نصرانیت کې هم مذهبونه دي، نو د رکوسیت په مذهب باندې دی. او رکوسیت مذهب دا دی چې د خلکو د سابعه او د نصرانیت دین سره ګډ کړی یو بل مذهب یې ترې جوړ کړی. نو دا عدی ابن حاتم وایي چې زه حیران شوم چې دغه پیغمبر زما د مذهب څخه څنګه خبر شو. که ده راته ویلی وی چې ته مسیحي نه یا نصراني نه، خو صحیح د عادي خبره وپوهېده، اما دی چې بیخي دقیق زما مذهب هم راته وایي نو دی پیغمبر دی. بیا یې ماته ویلې چې آیا ته د خپل قوم څخه مرباع نه اخلي؟ مرباع څلورمه حصې ته وایي، یعنی ستا قوم تا ته د خپل مال څلورمه حصه درکوي. وایي ما ورته ویلې چې زه حقلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته ویلې چې دغه کار تا دپاره حلال نه دی ستا په دین کې، ستا په مذهب کې دغه څلورمه حصه د مال د خلکو څخه په ناحق اخیستل دا حرام دی، ته یې ولې اخلي؟ یعنی ته ځان ته دیندار انسان وایي خو ته خپله په دین باندې عمل نه کوي، نو ته څرنګه نه مسلمانېږې دې دپاره چې زه په یو دین باندې یم او ته خپل دین باندې هم عمل نه کوي. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د نبوت دلایل دي. ورته فرمایي چې کیدای شي ته دې دپاره نه مسلمانېږې چې زما خواوشا کې ټول فقیران او غریبان دي، او زه تا ته دغه قسم کړم په الله باندې چې یو وخت به داسې راشي چې یو سړی به خپل مال خپل زکات راوباسي، څوک به نه وي چې د ده زکات واخلي. دا مال به دومره ډېر شي، خلک به ټول دومره مالدار شي چې څوک به د چا زکات نه اخلي. چې واقعا دغه حالت د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په زمانه کې تکرار شوی. سړی به خپل زکات راوویسته، هر چا به معذرت کوي چې وبکه زه خپله غني یم. بیا ورته فرمایي چې قسم په الله تا حیره لیدلې، حیره د یو منطقي نوم دی، دی وایي چې اورېدلې مې دي خو لیدلې مې نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې زما د په الله قسم وي یوه زنانه به یوازې چې هیڅ د امنیت نفر به څوک ورسره نه وي، د چا په امن او ذمه کې به نه وي، دا به د حیرې څخه حرکت کوي، کعبې ته به راځي، طواف به کوي، او د الله نه غیر د هیڅ چا څخه به نه ویرېږي، یعنی امنیت به دومره قوي شي. او زما د الله باندې قسم وي چې دا مال به دومره ډیر شي چې بابل به فتح شي او د کسرا بادشاهي به فتح شي، د کسرا خزانې به مسلمانانو ته لاسته ورشي. عدی ابن حاتم رضی الله عنه فرمایي چې کله چې دا حدیث روایت کوي زما د په الله قسم وي چې هماغه زنانه چې د حیرې څخه حرکت کوي او کعبې ته راځي طواف کوي هغه ما ولیدله، او هغه کسانو چې کسرا بادشاهي فتح کوله زه په هماغه لښکر کې وم چې دغه خزانې مونږ لاسته راوړلې. خو زما د په الله قسم وي چې هغه درېیم چې دا مال به دومره ډېر شي چې یو سړی به خپل زکات ورکوي، دا مې درېیم مې تر اوسه نه دی لیدلی، خو که چیرې ستاسو ژوند اوږد شو دا درېیم به تاسو وګورئ. دا هم خامخا واقع کېدونکی دی چې هغه د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په زمانه کې واقع شو. نو دغه کیسه چې موږ تاسو ته عدی ابن حاتم رضی الله عنه بیانوي، په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د دعوت اسلوب چې خپل خصم سره خپل مخالف سره به پیغمبر صلی الله علیه وسلم څرنګه چلن کوي. عدی ابن حاتم د پیغمبر دښمن دی، د اسلام د دین دښمن دی، پیغمبر ته بدترین انسان وایي، منفورترین انسان وایي، مګر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه په راتګ باندې د هغه استقبال کوي، د هغه مخې ته ودرېږي، د هغه لاس نیسي، هغه خپل مبارک کور ته بیایي، د هغه خپل خاصه مېلمستوب د هغه کوي، هغه ته د شفقت او د مهربانۍ خبرې کوي، هغه سره خصم نه کوي، کمزا ورته نه کوي، بد ردې ورته نه وایي، طعنې ورته نه ورکوي، عیبجویي د هغه نه کوي چې تا خو دا کوله تا خو دا کول. حتی د هغه خور ته د پلار د نیکۍ په سبب باندې هغه آزادوي. ځکه قرآن عظیم شان کې هم الله فرمایي وکانه ابوهما صالحا، کله کله د یو انسان د پلار او د مور د نیکوالي په سبب باندې الله تعالی د هغه اولاد ته نیکي ورکوي. نو دغه زمونږ او تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند د مسلمانانو، مونږ او تاسو باید خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام ځان دپاره الګو او نمونه ونیسو او د هغو د ژوند پسې اقتدا وکړو. الله سبحانه وتعالی دې مونږ او تاسو ته توفیق نصیب کړي. وصلی الله